اتم سوال دا دی وی چې دا بعض کلاړیان په کرکټ کې یا په فوټبال کې چې کله کرکټ خو کې یا ګولونه مولونه ډیرو کې فوټبال کې نو بیا سجده لګوي دا جایز دی او که نه؟ جواب وبالله توفیق هغه ده چې نن سبا چې راکمې لوبې کېږي د کرکټ د فوټبال والیبال چې سب بلا ده د ټول له لعب پالتو کار دی او په غالبنو کې دنه حرام کار کیږي دې خو څه شک نشته لکه عورت ښکاره کېده د زنانو تصویران سندرې کنځلې بدې ردې پیسې پې خوړه ظلم کول او قسمه قسم کارونه په دې نن سبا په لوبو کې دننه کېږي چې هغه په چا باندې پټ نه دي نو یو خو سړی لګیا په حرام کار کې زه دا نه یم چې لوبې بنیاد حرام دی ما خبره ده وکړه چې نن سبا چې رقمې لوبې کېږي اوس کېدای شي فوټبال حرام شي دی او حرام کار دی راسه خو فوټبال بنیاد حرام نه دی یو سړی سهار کې راووتو ملګري ورسره دي وزي کې ځان له منډه وهي بال ورسره دی په لته باندې اخو دی خو کوي دی هېڅ خبره نه چې د شریعت نه پې نه منع کېږي حرام کار پکې نه کېږي هېڅ خبره نه کوي دی بدن ورسره ښه کېږي حساب یې ازاد شي خو د نن سبا چې کلاړیانو دا کم جنګي اغوستي دا دې زنګنانو نه برئ عورت ښکاره کېږي جنکۍ ناستي په دې کرسو باندې د هغوی تصویران بار بار خویه کېږي سندرې پکې لګېدلي نور به کوم ډېر حرام کارونه کېږي نو د دې دلاسه دا لوبه حرامېږي اگر که د لوبې هغه بنیاد حرام نه وي نو په دې مسله باندې ځان پوه کړي داسې نه چې بهر څوک وځي بیا وایي چې ده فتوا ورکړه چې یو لوبه هم جایز نه ده یو سړی چې دا لوبې کوي کرکټ دی یا والیبال دی یا فوټبال دی او حرام پکې دننه نه وي او د الله د دین نه نه منع کېږي او د الله د شریعت نه نه منع کېږي عبادتونه یې نه خرابېږي نو بیا هېڅ خبره نه کولی شي خو دا نن سبا چې کم کېږي موږ د دې خبره کوو نو په دې کې بیا ګول کول یا په دې کې چکې او چوکۍ ډېرې لګول او یا په دې کې کلاړیان اوټ کول دا داسې نعمت نه دی چې د دې دپاره ته سجده ولګې سجده شکر خو د یو غټ نعمت دپاره کېږي دا اوس تا ګول کو داسې ناشنا نعمت ته چې ته دې دپاره سجده لګې نه دا پکار دا ده چې د دین چې کوم شاعر دي کمې نښې دي هغه د دې ځایونو نه بچ وساتلی شي بل دې ته پکې نه ګوري چې ګوره قبله کوم طرف ته ده او دې ته پکې نه ګوري چې دې او داسې شتي او که نشتي او دې ته پکې نه ګوري چې دې پکې وایي څه خو بس که ووایي خو خلکو ته چې بهی زموږ دا طریقه ده موږ سجده ورکوله موږ خوشحاله شو او د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانې کې لوبې شوي دي مقابلې شوي د صحابو په منځ کې خو په یو ځای کې هم دا نه دي ثابت چې چا پکې چې ته ګټلې ده هغه به یې سجده لګولې ده حالانکې د هغو هغه لوبې خو بلکل سوچه پاکې لوبې وي پای کې د سره حرام یو بل سره منډه به واله یا سونه به زغلول یا غشي به ویشتو یا د لامبلو مقابلې به کول چې لامبو به څنګه څوک به تیز ځي بلکل صفا لوبې وي د هغوی د حرام خو بیا هم هغوی چې د سجده شکر په دغه ځای کې نه دی کړی والله اعلم